الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو، زمون نننۍ خپرونه د تمیز طلبۍ او تمیز غوښتنې د عریضې متعلق ده. د یادونې وړ ده چې د تمیز استدعا او عریضه به د تمیز ریاست ته وړاندې کولی شي. یعنی د تمیز عریضه به تمیز طلبه شخص د تمیز ریاست ته وړاندې کوي. البته په عریضه کې به تمیز غوښتونکی شخص خپل عرض الحال د تمیز طلبۍ ذکر کوي او لاندینی مراتب به هم په نظر کې حتمی او ضروری نیسي. لومړی، تمیز طلبه او تمیز غوښتونکی شخص به په خپله عریضه کې په عرض الحال تصریح کوي او د تمیز طلبۍ او د تمیز غوښتنې وجه به په صراحت او تفصیل سره لیکي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبنانی صفحه 624 ماده 221 کې داسې لیکل شوي: ان استدعاءات التمیز تكون بتقديم عرض حال إلى دائرة الحقوق من محكمة التمیز. دویم، تمیز طلبه او تمیز غوښتونکی شخص به په خپله تمیز طلبۍ عریضه کې د مدعی او مدعی علیه نومونه او شهرت کامله، یعنی نوم او د پلار نوم او د نیکه نوم به هم لیکي، او همدغه شان د طرفینو د قضیې، یعنی د مدعی او مدعی علیه د اوسېدو محل، سکونت اصلي او فعلی به هم لیکي. او دا هم د یادونې وړ ده چې په عریضه کې به د متداعیینو، یعنی د مدعی او مدعی علیه داسې شهرت لیکي چې هیڅ نوعه التباس، ابهام او شک د دوی په شهرت کې پاتې نشي. البته که په عریضه کې له تمیز غوښتونکي شخص څخه کوم شی پاتې شي او په عریضه کې نه وي لیکلی او محکمې ته د عریضې له باقي اوراقو څخه او د هغې له مضمون څخه د مدعی او مدعی علیه هویت او شخصیت معلوم شي، نو بیا دی محکمه د هغه عارض عریضه نه مسترد کوي، یعنی محکمه به د هغه عرض کوونکي عریضه د تمیز طلبۍ نه مسترد کوي. او که په عریضه کې ترې داسې شی پاتې وي چې د عریضې د باقي اوراقو او د هغې له مضمون څخه د مدعی او مدعی علیه هویت نه معلومېدو، نو محکمه به په دې صورت کې د عارض عریضه ورمسترد کړي او په صحیح عریضې لیکلو به ورته
امر وکړي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 624 ماده 221 کې داسې لیکل شوي: ولكن من المعلوم أن الغرض من ذكر أسماء المتداعيين وشهرتهما ومقامهما تعريفهما بصورة ترفع الالتباس، فلو وقع الغلط في شيء من ذلك ولكنه أمكن للمحكمة أن تعرف هوية المتداعيين من مضمون باقي الأوراق فذلك لا يوجب رد الاستدعاء. دریم، تمیز طلبه او تمیز غوښتونکی شخص به په خپله تمیز طلبۍ عریضه کې د هغه محکمې تعین هم وکړي او نوم به یې هم ولیکي چې له کومې محکمې څخه حکم صادر شوی، یعنی د هغه محکمې نوم به هم په عریضه کې ولیکي چې د عریضه کوونکي په ضرر یې حکم او فیصله صادره کړي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 624 ماده 221 کې داسې لیکل شوي: ويلزم أن يبين في عرض الحال المذكور ومن أي محكمة أعطي ذلك الإعلام المستدعي تمييزه. څلورم، تمیز طلبه او تمیز غوښتونکی شخص به په خپل عریضه کې د هغه محکمې چې حکم او فیصله یې صادره کړې د هغې محکمې د حکم د ابلاغ کولو تاریخ، یعنی ورځ، میاشت او کال به هم په خپل عریضه کې ولیکي او د تمیز غوښتنې وجه به هم ورسره ولیکي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 624 ماده 221 کې داسې لیکل شوي: ويلزم أن يبين في عرض الحال المذكور تاريخ اليوم والشهر والسنة. پنځم، تمیز طلبه او تمیز غوښتونکی شخص به په خپل عریضه کې چې کومه عریضه دی د تمیز ریاست ته وړاندې کوي په هغه عریضه کې به د هغه صادرې شوې فیصلې صورت او خلاصه هم لیکي او دا به هم لیکي چې کله ورته دغه حکم او فیصله صادره شوې، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 624 ماده 221 کې داسې لیکل شوي: ويلزم أن يبين في عرض الحال المذكور الإعلام المستدعي تمييزه ومتى جرى تبلیغه. شپږم، تمیز طلبه شخص به په خپل عریضه کې د خپل ادعا او دعوې لایحه او صورت ولیکي او پر هغه صادره شوې فیصله چې کومه د ده په ضرر فیصله شوې وه پر هغې فیصلې به اعتراضات،
سره له دلایلو هم ولیکي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 624 ماده 221 کې داسې لیکل شوي: ويلزم أن يبين في عرض الحال المذكور مع بيان وجه المخالفة للقانون والنظام، ويلزم أن يذكر في استدعاء التمييز وجه مخالفة الإعلام المميز للقانون والنظام، وهذا لا بد منه ولو بوجيز المقال. ولكن إذا لم يذكر في الاستدعاء بل ذكر في اللائحة التي تقدمت معه فذلك يكفي. وكذا لو ذكر المستدعي في عرض حاله أسبابا لا تكفي لنقض الحكم، ولكنه أوضح بقية الأسباب في لائحته التمييزية فذلك أيضا لا يجيز رد استدعائه. خلاصه دا چې تمیز طلب شخص به خپل عریضه د تمیز طلبۍ کې دا هم لیکي چې صادره شوې فیصله د قانون او نظام خلاف ده، او وجه د مخالفت له قانون او نظام سره دا به هم پکې ولیکي چې د دغه وجوهاتو له وجې خلاف د قانون او نظام صادره شوې. اگر که دغه وجوهات مختصرا هم لیکي نو خامخا دې ولیکي. البته که دغه وجوهات په عریضه د تمیز طلبۍ کې عرض کوونکی ونه لیکي بلکې په هغه لایحه کې ولیکي چې د تمیز طلبۍ له عریضې سره محکمې ته وړاندې کړي، یا یې په هغه اعتراضیه کې ولیکي چې کومه اعتراضیه تمیز طلب شخص له عریضې سره محکمې ته وړاندې کړي نو هم کفایت کوي. او دا هم یاد لرئ چې کله داسې هم وشي چې تمیز غوښتونکی شخص په خپله عریضه او په عرض الحال د تمیز طلبۍ کې څه ناڅه اسباب او نواقص د صادرې شوې فیصلې خو ولیکي، خو دغه اسباب او نواقص چې ده لیکلي کافي نه وي د نقض د حکم او د نقض د فیصلې لپاره. نو که په هغه لایحه او اعتراضیه کې چې کومه اعتراضیه یې له عریضې سره د تمیز ریاست ته وړاندې کړی، نو که په هغه لایحه او اعتراضیه کې باقی اسباب او نواقص د صادرې شوې فیصلې ولیکي نو په دغه صورت کې همدا هم کافي کیږي. د عریضه د تمیز طلبۍ به د تمیز ریاست نه مسترد کوي. د یادونې وړ ده چې د استئناف محکمې د حکم له ابلاغ کولو څخه وروسته د تمیز طلبۍ موده 6 میاشتې ده. دا د افغانستان اسلامي امارت پریکړه ده. اگر چې درر الحکام د تمیز طلبۍ موده په خپل کتاب کې 3 میاشتې لیکلي، خو د اسلامي امارت پریکړه دا ده چې د تمیز طلبۍ او تمیز غوښتنې موده به 6 میاشتې وي. نو بناءً
که د استیناف او مرافعې محکمې پر فیصلې کوم جانب د طرفینو د قضیې څخه قناعت نه درلودو، نو د استیناف محکمې د حکم او فیصلې له ابلاغ کولو څخه وروسته دغه نه قناعت کوونکی جانب کولی شي چې تر 6 میاشتو پورې د تمیز طلب او د تمیز غوښتنه وکړي او خپل عریضه سره له اعتراضاتو او سره له هغه فیصلې چې دغه اعتراضات پرې ده لیکلي د تمیز محکمې ته وړاندې کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب درر الحکام شرح مجلة الاحکام د 1839 مادې په شرحه کې داسې لیکل شوي: ومستدعي التمیز اما ان يكون المحكوم له او المحكوم عليه، فإذا كان المحكوم عليه فله اعتبارا من تاريخ تبليغ الإعلام له بموجب الأصول أن يعترض على الحكم بظرف 3 أشهر، فإذا اعترض بعد ذلك فلا يسمع اعتراضه. ومستدعي التمييز المحكوم عليه يقدم لائحته الاعتراضية مع صورة الإعلام المصدقة مع استدعاء إلى الحكومة المحلية، وترسل الأوراق المذكورة من الحكومة المحلية إلى باب الفتوى، ويؤخر تنفيذ الإعلام لنتيجة القرار. او دا هم د یادونې وړ ده چې د تمیز طلب شخص لخوا چې کومه استدعا، عریضه، لایحه، اعتراضیه او دلایل وړاندې کیږي، دا ټول به دوه نقلوي. او دا هم یاد لرئ چې د تمیز طلب شخص لخوا چې کومه عریضه وړاندې شي د تمیز ریاست ته، نو که هغه عریضه په تمامو شروطو او شرطونو او مراتبو پوره نه وي لیکل شوې، نو د تمیز ریاست لخوا به عریضه کوونکي ته دغه عریضه چې د تمیز ریاست ته وړاندې کړي مسترد کړي. د دې لپاره چې عرض کوونکی دغه عریضه په تمامو مراتبو او شرطونو صحیح کړي او صحیح ولیکي او بیا یې د تمیز ریاست ته وړاندې کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 624 ماده 221 کې داسې لیکل شوي: ان خلا عرض الحال من احد هذه الشروط فيرد الى آخره. او دا هم یاد لرئ چې تمیز طلب شخص کولی شي چې د تمیز طلبۍ په موده کې چې 6 میاشتې ده د اسلامي امارت د پریکړې پر اساس په دغه تمیز طلبۍ موده کې دننه خپله عریضه په منظمه توګه په هغه تمامو لازمو شرطونو صحیح ولیکي او پس له صحیح لیکلو یې دوباره د تمیز ریاست ته تقدیم او وړاندې کړي. البته که د تمیز طلبۍ موده چې 6 میاشتې ده ترې تیره وه، نو پس
له تېرېدو د مودې د تمیز طلبۍ څخه د تمیز غوښتنې او تمیز طلبۍ حق یې ساقط بلل کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن روستنباس اللبناني صفحه 628 ماده 223 کې داسې لیکل شوي: يرد الاستدعاء الذي لا يوافق المادة 21 و22 بعد 200 وإذا كانت مهلة التمييز لم تمر بعد يمكن المستدعي أن ينظم استدعاء جديدا بصورة موافقة لشروطه ويقدمه. أما إذا كانت مهلة التمييز قد انقضت فيسقط حق التمييز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.